الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن منګه تاسو ته ښیو د بحر غاړه او راغلی یاستو ټاین موټ بیچ ته، نو چې تاسو ته وښیو ښایسته ځایونه. له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. نو ګرانو لیدونکو راځئ چې همداسې به ځو طرف د بحر غاړې ته، او په لاره کې چې څه ځایونه راځي هغه هم تاسو ته موږ ډېر نه لږ لږ به یې واخلو، چې تر څو پورې تاسو وپوهېږئ چې دلته څه کېږي. دا یو وړوکی غوندې بازار لري چې په دې کې دا انګلنډي خوراکونه دي، ایټالوي دي، پیزې دي، او که چېرته نو بل دکان هم شته لکه دغه څنګه چې ښکاري دغه دکان د غټ، دلته هم کولی شئ چې ډرنک یا کافي یا هر څه چې چپس وغیره واخلئ. دا د فش اینډ چپس رستورانت ده، نو دلته حلال فش اینډ چپس که تاسو خورئ نو دلته یې واخلئ، دا حلال دي. نظر نورو دکانونو ته نور خو به حلال کم وي، خو دا فش اینډ چپس چې ده دا ماهي او چپس یو ځای ورکوي، نو ډېر خلک دا نور انګلنډیان هم ډېر استعمالوي، خوري، او که تاسو یې واخلئ نو بیا ځان ته بده به نه وي، ځکه چې حلال دي. نو اوس به رسېږو انشاءالله چې د بحر غاړې ته، د بحر نه هم خوند واخلئ. ډېر ښایسته ځای ده. دا مخامخ چې ګورئ عکس کې هم دي، دا کاسل ده، ټاین موټ پرایري کاسل. دا چې ده دننه په دې کې یو دوه درې دانې غټې وسلې دي، او نور شیان هم پکې دي، زاړه قبرونه هم دي. 2000 کاله تاریخ لري، 2000 کاله مخکې جوړ شوي دي دا شیان. نو بله ویډیو کې به انشاءالله چې دا تاسو ته ښیم، او بله ویډیو کې به بیا DRK ټریول کې به یې وګورئ بله ویډیو کې. دا دوه لارې دي، د کاسل راسته خواته هم بحر ده او چپ خواته هم بحر ده. نو موږ راسته پلو راغلو، نو دلته هم ډېر ښایسته ځای ده، دا تاسو وګورئ.
بعد هغه نه بیا چپ خواته ځو، هغه هم بیا ډېر ښایسته ځای ده. نو ویډیو تر اخره وګورئ. اوس د بل طرف ته راغلو، دا نو د دې نه موږ حرکت کوو، ځو کلر کوټ ورته وایي، یو بل سټاپ د مترو ده، همداسې ځو تر هغې پورې. نو تاسو ته به لاره کې بحر او ښه ځایونه او کلر کوټ به هم تاسو ته وښیو. نو ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې موږ په تصویر کې الوتکه ورکړې ده، نو ویډیو په پای کې به الوتکه سرخکي الوتکه راځي او هغه کې به ډاکټرانې او اوبه زیاتې شوې وې، نو یو څو کسان پکې جوړ شوي وو. نو هغوی دپاره یې زنګ وهلی و، ریسکو ټیم او بیا ډاکټران ورته سرخکي الوتکه کې راغلل. نو هغه به هم بیا وګورئ. نو له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ.
ګرانو دوستانو لکه چې تاسو وکته چې ټاین موټ تاسو وکته ډېر ښایسته ځای او سمدستي ځو کلاکوټ هم د بحر غاړه به تاسو ته ښیو نو له موږ سره اوسېږئ د ښه د بحر د څپو نه خوند واخلئ.
ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي چې دا د کښتیو په شکل کې دلته 3 دانې جوړ شوي دي او ډېر ښایسته او د بحر غاړه کلاکوټ ورته وایي دې ته او مخکې مې چې وکتل هغه ټاینموټو دا متروګانې دي د 2 مترو سټاپونه دي یو هغه سټاپ او یو دا سټاپ ده او مخکې بیا چې دا هغه ویتلیبې سټاپ نومیږي بیا هغه ځای هم تاسو ته هم موږ وښیو نو ډېر ښکلی او ډېر ښایسته ځای ده نو کله هم چې نیوکاسل ښار ته راځئ نو دلته به خامخا ټاینموټ او کلاکوټ او ویتلیبې ته به خامخا راځئ اوبه ډېرې کمې شوي دي نو کیدای شي چې یو ساعت بعد اوبه زیاتې شي نو بیا دا سیند ډېر ښایسته ښکاري او تاسو ته بیا موږ ښیو یو ساعت بعد چې اوبه زیاتې شي نو ګرانو لیدونکو موږ بېرته راغلو خو اوبه زیاتې شوي دي او یو 3 نفره په کښتۍ پې اوښتې ده که څه چل پې شوی ده نو موږ نه وو او ریسکو ټیم او امبولانس او پولیس راغلي دي ډېر زیات او ډاکټران به اوس سرخکي الوتکه کې راورسېږي نو تاسو به یې نږدې نه وګورئ ګرانو لیدونکو ډاکټران ورسېدل نو موږ ته اجازه نشته چې هاخوا ته فلمبرداري وکړو او د نږدې نه خو ما ولیدل خو کامرې ته اجازه ورنه کړه وینې پرې روانې وې په ولو باندې په شا باندې نو دوی به علاج کوي یا به یې وړي ځان سره او یا به یې دلته علاج کوي امبولانس کې بهیږي نو ډاکټرانو مریضان وکتل زخمیان او ما ډېر معلومات وکړو خو اجازه نه وه چې موږ ته ووایي چې څه خبره شوې وه چې آیا دا کوم کار په دې حمله کړې وه زخمیان کړي وو که څنګه چل شوی و خو ډاکټرانو وکتل نو هغه یې امبولانس کې ولېږل او ډاکټران بېرته کېناستل نږدې د الوتکې نه بعد ویډیو وګورئ چې موږ تاسو ته هغه ځای وښیو اوبه وښیو چې اوبه مخکې څومره کمې وې او اوس یې څومره ښکته جګه شوې دي اوبو او رنګ یې بدل شوی ده نو د الوتکې نه بعد به اوبه تاسو ته وښیو له موږ سره اوسېږئ لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې چې دلته چې دا اوبه چې دي اوبه په ورځ کې 2 دفعې زیاتېږي او 2 دفعې کمیږي نو مخکې چې اوبه لږې وې اوس چې دي اوبه زیاتې شوې نو وګورئ د اوبو دا ټول ځایونه پټ شول پکې اوبه زیاتې شوې د ښایست د سیند نور هم زیات شو
اوبه نور هم په زیاتېدو دي، اخر سر ته اوبه رسېږي نو ګرانو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ډي آر کې پښتو ټریول ډي آر کې فوډ پښتو لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو پورې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. د الله په امان، مننه ستاسو د لیدو نه.